د بلخ ولایت احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي د روان کال د تیرو اتو میاشتو په موده کې پر 200,000 کسانو باندې برېښنايي او کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي او د پخوا په پرتله په یاد ریاست کې مراجعینو لپاره اوس مهال په ټولو برخو کې اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. 1402 له شروع نه تر اوسه پورې 26,644 کاغذي تذکرې توجیه شوي دي او 1,15,500 کمپیوټري تذکرې اخیستل شوي دي، خلکو ته توجیه شوي دي او عواید د کاغذي تذکرو 5,05,28,800 عواید شوي دي او د الکترونیکي تذکرو عواید 9,02,48,600 عواید شوي دي. مرکز په نامه د اسان خدمت کېدای شي په مقدار د یوې میاشتې کې هغه فعاله شي، نو هغه بیا عامه خدمات وړاندې کوي، عاجل تذکرې او بس نور خدمات چې څوک ضرورت ولري هغه خدمات ټول وړاندې کیږي. ورته مهال د احصایې او معلوماتو ادارې او شمېر کارکوونکي د پیژندپاڼو ویش لړۍ منظموالي او مراجعینو سره هم د هر راز همکاریو خبر ورکوي. د خلکو اداري چارې په وخت او معینه توګه باندې سرته رسیږي. هیڅ نوع مشکل، هیڅ نوع ځنډ په اداري چارو کې په دې ریاست کې نشته دی. خلک کولی شي په څنګه چې موږ ته ریاست کار رسمیت راکړل کړی دی په دې ورځو کې چې د 8:30 نه تر 3:30 بجو پورې رسمیت دي، نو انشاءالله زموږ ټول کارمندان په آن ټایم باندې راځي او خلکو ته خپل چوپړتیاوې د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي. مخکې نی نظام کې چې آنلاین سیستم د مراجعینو د ثبت تعداد ډیر زیات و، نو په دې خاطر ځینې بېنظمۍ هم وي، ځکه چې تعداد چون زیات سي ظرفیت کم وسي نو معمولا بېنظمي رامنځته کیږي. نو انشاءالله اوس هغه څه نشته، مراجعینو ته انشاءالله چې هیڅ مشکل نشته، راځي په ورځني شکل دلته بایومیټریک کېږي، ښځینه کارمندان سته د ښځینه مراجع بایومیټریک اخلي او نارینه کارمندان د نارینه بایومیټریک اخلي او په دغه شکل دغه پروسه د الکترونیکي تذکرې روانه ده. بلخوا بلخ میشتې چې د پیژندپاڼو اخیستلو لپاره یاد ریاست ته راغلي وایي تر پخوا یې دې برخه کې زیاتې ستونزې حل شوي. په خبره یې پخوا به په میاشتو نوبت ته په تمه و، خو اوس د دغه بهیر له منظموالي هرکلی کوي. ستونزې دغه خبرې نشته، خلک ډېر خوشحاله دي. نوبت خپل نوبت هر سړی ورځي، په هر سړي سره خپل نوبت خبره کیږي، هر سړي نه پوښتنه کیږي، د هر سړي کار دلته انشاءالله تعالی زر په زر خلاصیږي او خپل کار کوي. ما سابقه که می آمدیم اینجا در 6 ماه 7 ماه روزای شد در سر برفا شیشتیم دیگه کردیم، هیچ بر ما وقت نمی رسید. حالا شکر الحمدلله اما روز میگیره، روز ورق ما را امو ساتاسات ورق ما را در دست ما گرفته میته، بسیار با نظم با نزاکت، هیچ ما مشکل نداره. هرچی که گفته بعضی مردم که پیشاد که قدر جار جنجال زیاد بود، اما قدر جار جنجال زیاد نیست. د بلخ ولایت د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو پر اساس د 1402 کال له پیله تر دې مهاله د 8 میاشتو په لړ کې د کاغذي پیژندپاڼو څخه 1.5 میلیون او د برېښنایي پیژندپاڼو څخه شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. احمد الله ستانکزی، نوی افغانستان، بلخ، مزار شریف.